مجاهد ملت. کله چې د امریکا په مشرۍ کفري ځواکونو پر افغانستان هجوم راوړ، مؤمنو مجاهدینو یې پر وړاندې قیام وکړ او د الله تعالی فرض عین امر یعنی جهاد ته یې لبیک ووایه. د اسلامي امارت په مشرۍ وسلوال جهاد د ولس او ملت له برکته 12 لسیزې وغځېد. د ولس او ملت همکاري و چې په هر ډول سختو او بحراني شرایطو کې تر غاښونو مسلح دښمن پر موږ غالب نشو. اشغالګرو ځواکونو دا درک کړې وه چې د اسلامي امارت د قوت او مبارزې له دلایلو څخه یو د ملت ملاتړ دی. له همدې امله یې خپله ټوله هڅه وکړه چې د ملت او امارت ترمنځ واټن رامنځته کړي. د دې لپاره چې ولسی ذهنیت له اسلامي امارت سره مخالف کړي، میلیونونه ډالر یې په تبلیغاتي او رواني جګړې مصرف کړل. کتابونه یې ولیکل، بینرونه او شعارونه یې په ښارونو کې ولګول، خو په پای کې به یې هیڅ ترلاسه نه کړل او بیا یې له افغانانو غوښتنه کوله چې لطفاً له موږ سره همکاري وکړي او د وسلوالو مخالفینو یعنی د اسلامي امارت د مجاهدینو په اړه موږ ته راپور راکړئ. امریکایي ځواکونو په بیلابیلو نومونو او ادرسونو د قوم، ولایت، ژبې او توکم په نومونو سره افغانان څو ځله وویشل، خو الحمدلله هیڅ نتیجه یې ورنکړه. په تېره 20 کلنه دوره کې هر ډول فارموله چې استعمال شوه افغانان یې متفرق نه کړل او همدا وجه و چې د اسلامي امارت بریا هم ممکن شوه. دا ډیره جالبه ده چې ان د پخوانی رژیم په دفاع او داخله وزارتونو کې داسې منصوبین او افسران هم و چې معاش به یې له امریکایانو ترلاسه کوه، خو دفاع به یې له اماراتي تفکر نه کوله. د امریکایي ځواکونو ترجماني به یې کوله، خو بل ورځ به یې د ټوپک شپېلۍ ورڅخه کړه. افغانان او افغان ولس طبیعتاً جهادي روحیه او انګیزه لري. هغه کارونه چې اسلامي امارت په خپلو سیمو کې ترسره کول، افغان ملت به هماغه د اشغال تر حاکمیت لاندې کول او له چا یې ډار نه درلود. اشغالګرو ځواکونو په ځلونو عام ولس ګواښلی چې کله اسلامي امارت نه ملاتړ وکړئ دا به د سر په بیه درته تمام شي، خو هغوی بیا هم خپل ملاتړ ته دوام ورکړی دی. دا یقینا د خوښۍ او شکر ځای دی. مونږ باید شکر ادا کړو او خپل د ګران ولس دغه قربانۍ، تکالیف او ستړیاوې هېرې نه کړو. د دوی خدمت وکړو او د ځورونې سبب یې ونه ګرځو. د موضوع اهمیت او ارزښت په کتو د ټولنیزو رسنیو فعالو ځوانانو د مجاهد ملت یا مجاهد نیشن تر نامه لاندې هشتاګ انتخاب کړی و چې لسګونه لیکنې او مقالې پرې ولیکل شوې. مونږ یې د نمونې په توګه څو دلته رااخلو. مجاهد ملت. قاری ذبیح الله محسن لیکلی ولسه لکه څنګه چې 20 کاله د طالب ترڅنګ په خورا سختو شرایطو کې ولاړ واست، همداسې ستاسو همکارۍ ته په نننی دور کې هم سخت ضرورت دی. ثناء الله افغان مل کندهاري لیکلی دلته ملت خپل دولت او دولت بیا ټول ملت دی، اسلام پال ولس او د هغوی خپل امنیتي ځواکونه. حامد مستغفر په خپل ټویټر باندې کې لیکلی سره لدی چې چا به مجاهدین په خپل غې کې ساتل، د هغوی په کورنیو به د غربي ښکېلاګرو له لوري سلګونه کیلو درانه بمونه غورځول کېدل، خو مجاهد ملت یې پروا ونه کړه او خپلو مجاهدو پرګنو ته یې په خپل غې کې ځای ورکړی و. محمد سعید درمل بیا لیکلی د هیواد راتلونکی روښانه او سمسور دی، ځکه چې دغه هیواد مؤمن پال او مینه پال هیواد پال
واک لري. شفیع الله سعد بیا لیکلي ای مجاهده پام چې مغروره نشي، ته د خپل ولس د سختو ورځو هغه ښېګڼې ځان ته را یادې کړه چې تا ته به یې په خپل کور د امریکا او د هغوی د غلامانو په 2 مترۍ کې ځای درکاوه او ستا لپاره به یې لارې څارلې. مجاهد ملت مجاهدین ورونو سره او لس کومک سور سره او غټه ماته ضربه ورکړه امریکای ته. لکه په هر برخه کې لکه په دې اوس ګوره چې ډوډۍ لس ورکړې نه وای مجاهدینو ته، نو مجاهدین کو ته خبره دی غرو خلکو او خدای پاک توفیق ورکړ او ماته ته امریکای ته غټه ضربه ورکړه. بس د دې مجاهدو برکت دا و سم کنه. اوس ګوره خدای پاک ته خینه ته غټه یو هغه ورکړه د ځواک مجاهدو ته او خدای پاک طاقت امر کړی د مجاهدو ته. لکه په دې ولس سره د تایخه اوس ګوره ولس ډېر ونه خوشحاله ده. اوس سینې ولس خوشحاله نه تایخه خبر اوس به بغاوت جوړېده. یعنې دا خوشحالي د ولس د مجاهدو سره تایخه حکومت یې اوسه پورې جوړ ده او ولس سره نه وای نو مجاهد هم تایخه خبره وار وخت به جنګ و چې مشکوک وای نو تایخه خبر به ورکو مجاهدینو ته او بس یعنې څنګه وایي په مغه سات به تلیفون شمیره به وایو ته که زنګ به ورته وایي. د دې سره د ولس همکاري وه او ولس ورته په خپل کور کې ځای ورکوه او ولس ورسره ډېره همکاري ورکوله. د ډوډۍ مالي مرسته د نور مرستې چې دوی په خپل کورونو کې ځای ورکوه په دې وکولی شول چې ناټو او امریکا ماته او د اسلامي امارت مجاهدین چې دي دا زموږ خپل ورونه او خپل هغه دي خپل خلک دي او دا چې دي د فساد پر ضد او د نورو هغه پر ضد دوی راجګ شوي دي او دغه د منځه وړی دی او امنیت شکر دی راغلی دی. نور څه مشکل په افغانستان کې نشته ده. ولس د موږ سره ډېره قربانۍ ورکړې. ولس اول قربانۍ په ځایونه موږ ته راکول، لارې راښودله، د شپې ځای و هر څه مالي و ذهني هر څه کمکونه یې موږ سره کوله. اگر نمی بود امارات نمیتونست دیگه. خودمون همکاری ملت بود که کامیاب شد. همکاری ملت همکاری ولس همراهش بود که ناکام شد. این بدترین جزا باید برای باشه که این ملت با هم مندازه و اگر تاجک است، ازبک است، هزاره است، پشتون است، فارسیوان است، پشتو زبان کلش با هم افغان است. باید افغانان از این برای با جهان باید نشان بده کلش هم دست شوه همکار شوه تا یک ملت واقعی اسلامی وطن دوستی که جهان ایران بده که نه اگهیش است اگهوش است هم افغانا برادر با هم هستند. بیان دست به دست هم بتن تا شهر خود تا وطن خود تا ملت خود از این حالت نجات بدیم و بیادر خود از جنگ و جدل بخی مردم خسته شد و دست به دست هم بده که جهان ایران بده که این افغان این ملت این اسلامی این مسلمانی. در قدم اول در جهاد افغانستان علیه اشغال ناتو تحت قیادت امریکا 45 کشور اول امداد کمکی الله کریم بود و دوم بدون شک کمکی از به دریغانه ملت غیور افغانستان بود که تا این استعمارگری وحشی با 45 کشور هم پیمانش به خاک ذلت پوزش مالیده شود از این کشور رانده شود. نظر ما است که تا به حال در سالیان طولانی دراز چندین بار امپراتوری‌های ملحد و اشغالگر دنیا به خاک افغانستان حمله ور شده و همیشه فکرش به خاک ذلت مالیده شده و این بار هم هر کشوری خواسته باشه که این کشور را اشغال کنه بازم ملت غیور افغانستان مشتی واحد علیه هر مشرک بدپرست و طغیان پیشه ایستاد خواهد شد. در دین مقدس اسلام هیچ رنگ بو تمیز نجات زبان جای نداره، همه مردود باطل است و ما ملت افغانستان از اقوام مختلفی که
برابر است، پشتون است، هزاره است، ازبک است، قزلباش است، عرب است، گوجرد است، فارسی زبان است. هممون برادر واحد هستیم و باید این را به تمام جهان نشان بدیم که ما واقعا برادر واحد و ملت واحد هستیم در پی عقیده و حفاظت. مجاهد، ملت